مخاطب یو او حیران خټک صاحب او پریشان خټک صاحب چې کله موږ حیران خټک صاحب وایو نو پریشان خټک صاحب هم ذهن ته راځي ولې چې دا زموږ هغه ناموړان دي دا زموږ هغه نامتو خلک دي چې هغوی د نه صرف د پښتو ژبې بلکې د اردو ژبې هم ډېر خدمت کړی دی او حیران صاحب اکثر موږ نه په دې ګیلمن هم وي چې موږ دوی سره ملاقاتونه کم کېږي یا موږ دوی ته راځو نه. اصل خبره دا ده چې حیران صاحب چې دی هغه په اسلام آباد کې اوسېږي موږ په پېښور کې وو پېښورانه مصروفیات هم وي خو موږ د دوی دغه ګیله نن لرې کړې ده او بیا موږ وایي چلو زموږ د څومره چې ملګري دي هغه هم د دې نشست نه مستفید شي استفاده وکړي. حیران خټک صاحب څه د تعارف محتاجه نه دی دا څه روایتي جمله نه ده. اصل خبره دا ده چې حیران خټک صاحب دوشیزه ناول د دوی پہچان دی. زما مخې ته پروت کتاب د امام شامل رحمت الله دا د دوی پہچان دی. د دې نه علاوه زولنې دي شړنګومه دا شعري مجموعه ده. د هغې نه علاوه هم د دوی بېشمېره تالیفات هم شته دي او تصانیف هم شته دي هغه به دوی سره موږ خبره کوو تاسو به هم ترې خبر شئ. او د علم باندې مین سړی دی علم او ادب سره شوق لري ښه نوم لري او حقیقت دا دی زموږ د ځمکې ویاړ هم دی زموږ فخر هم دی او دغه رنګ مشران دی الله پاک زموږ په علاقو کې نور هم لري او د دوی د سر سوره چې ده دا د الله پاک په موږ باندې سلامته لري. حیران خټک صاحب ډېره مهرباني چې تاسو موږ ته ټایم راکړو موږ دپاره یقینا چې دا نشست چې دی دا ډېر یادګار دی او زموږ د ملګرو دپاره هم ځکه چې تاسو ګوشه نشین غوندې صرف خپل تخلیقات مخې ته راوړئ او خلکو سره ډېر کم مخاطب شوي یا نه مخاطب کېږئ ستاسو مزاج کې هم کیدای شي شامل وي دا نو تاسو ته موږ هرکلی وایو او تاسو باندې موږ ویاړ کوو. ډېر مننه شکرجان صاحب ډاکټر قدرت الله صاحب بختیار صاحب چې تاسو دلته کې تشریف راوړو زما هم دغسې خواهش وي ملګري راشي هغې سره ته باید خیال وشي او د تاسو بله خبره وکړه زه په خپله هوم سیک یم نن دلته پروګرامونو په ځای نه دلته هم ډېر مشکله چې څوک ډېر زور راسره وکړي نو خو بیا خو پروګرام ته لاړ شوم خو زما یوه غټه خامي دا هم ده چې واده وکړم بیا پوره کوم نه پروګرام ته تلم نو دا زما مزاج ده خو زه ډېر خوشحاله شوم تاسو تشریف راوړو ګپونه کېدو ډېرې خبرې وشوې که څه پاتې وي هغه به اوس وشي. حیران خټک صاحب کله چې ستاسو د نوم سره اصل خټک په هر ځای کې موجود دي چې کله ستاسو نوم حیران خټک راشي نو اټومیټیکلي سړي ذهن کرک خاورې ته هم لاړ شي او خو ستاسو پېژندګلو موږ همیشه په بنو باندې کوو نو د دې څه د دې وروسته شاته څه داسې وجه ده؟ بس د دې وجه دا دی چې بنو زما هغه جنمبومي چې ورته وایي که نه جای پیدایش ما والد صاحب په هلته کې په بنو کې پولیس کې ملازمت و هلته زموږ خپل کور و نو ابتدایي کې پیلې جومات پر زه کلي کې وم او هغې نه مخکې هم تلو راتلو نو یو کال دوه کاله مې د ابتدایي کلي کې سبق ویلی و د پیلې جومات کې هغه مونږ مایګریشن وکړو بنو ته رالو بنو کې پیدایشي زما بنو دی بیا بنو کې خپل کور و نو 25 سال تقریبا 25 کاله تېره شول مطلب تاسو سکول او کالج دا هر څه ټول بنو کې ویلي سر دې کې یو تپوس بل کوو چې لکه کتونکي ډېر دا هم وایي که نه چې لکه حیران خټک بنو سره خو ستاسو تعلق دی هلته هم پیدایش دی خو کرک کې تاسو خاص ته کم کلي لکه ډېرو خلکو ته دا پته نشته چې حیران خټک د کرک دی خو په کرک کې د کم کلي دی کرک کې دي زمونږ اوس خو دا ډېر مشهور ځای دی خمیدان چوک نه دې سره جوخ کلی دی منځري والا منځري شیخان که نه دا د کرک اخري کلی دی بلکل دې نه پس بیا بل شو دا وزیرو ایریا بلکل مونږ سره ټیک بیا مخامخ کلی کې دغه د وزیرو نو تاسو څه روایتي تعلیم حاصل کو تاسو څه وکړل مخکې په ایجوکیشن حواله سره مخکې کوم چې روایتي تعلیم دی مطلب بنو کې زما پرایمري سکول های سکول بیا دغه ته کالج کې او هغه زمانې کې بنو کې د اکنامکس ډپارټمنټ نه کولو شوی ایم ایس سی نو بنو نه ما ګوبل یونیورسټي ډپارټمنټ و خو بنو کې و که نه هغې نه ما بیا ایم ایس سی وکړه اکنامکس کې بیا ایم ایس سی وکړه وروسته بیا پښتو علم یې وکړه اقبالیات مې ایم فل وکړو پي ایچ ډي مې په زړه ارمان پاتې شو ځکه چې څه وجوهات وو هغه کې رجسټریشن مې شوی و
ها کوم ځای د رجسټریشن د اوپن لسټینه علامه اقبال اوپن ډاکټر محمود احمد غازي خو شاید سره چې وغواړم نن فلم کوم ځای کړو او اوپن لسټینه وکړي علامه اقبال اوپن لسټینه اقبال دا تاسو خو تاسو هرال خټک صاحب تاسو اباسین رسالم تاسو حواله ده تاسو وحدت اخبار هم تاسو حواله ده یقینا چې تاسو وایي چې کم از کم 8th کلاس نه تاسو لیکل شروع کړی دي او دې نه مخکې تاسو درویش تخلص کولو خو لږ ساعت پورې بیا چې کله تاسو لیکل شروع کړل د حیران خټک په نوم باندې تاسو د 8th کلاس نه سکول نه تاسو سفر شروع شوی دی تاسو میجر جاب څه کړی دی چې لکه هغه تاسو د وسایلو ذریعه هم لکه د رزق ذریعه هم پرې جوړه کړې نه الحمدلله یو ورځ بېروزګاره نه یم پاتې شوی خلک یې کنه تعلیم وکړي زه تعلیم د مخکې زما روزګار شروع شوی په دې حالاتو کې نه نو هغه چې کالج چې ما 1980 کې کالج دغه ته لاړم پېښور ته د هغه زه په سپېشل دغه باندې راغلم په ډیمانډ ورته ریکوېسټ ورته یو انسټیټیوټ اف انډر سټډیز پېښور هغې کې زه ریجنل ډایرکټر وم هغې نه مخکې ما د پښتو رسالې لپاره اپلای کړې وه رانا په نوم باندې خو هغه ډیکلیریشن میلاو نه شو نو په دې کې ما درې څلور کاله تېر کړل او هغې نه پس ورسره زه د وحدت اخبار اولنی په اردو کې و الوحدت و دغه نو زه د الوحدت لومړی نیوز ایډیټر وم تاسو خبره کټ کوم دا تاسو چې کوم وخت خبره کوئ چې لکه وحدت او اباسین دا شورات و غټان نو په هغه وخت کې دوه خبرونه نور او یو شهباز او یو چې د بانګ حرم د شهباز کې تاسو کار کړی دی قلم لیکلی دی یا بانګ حرم کې لیکل کړي دي نه بانګ حرم کې زما چې دي د بانګ حرم دغه کې پښتو شعبې ایوب ثابت صاحب چې د هغې دغه ډېر نوي کسان هغه پیدا کړي او ډېر زیات یې انکریج کول نو هغه بیسیک ابتدایي شاعري چې هغه چاپ کوله ما سره نشته بانګ حرم په کې محفوظه ده په فایل کې شهباز کې ما کم لیکل کړي چې غزلې پکې چاپ شوي دي خو په دې کې ما په نهم جومات کې افسانه لیکلې وه په 2 کیسټونو کې چاپ شوې وه جوارګر ایوب ثابت صاحب په دې 2 کیسټونو کې په اردو کې او په پښتو کې جوارګر هغې عنوان و نو هغه لوبغالۍ چې هغه چاپ کړې وه دغسې وخت په وخت مضامین غزل نظمون دغه په بانګ حرم کې زما ډېر پراته دي ما سره یو شی نشته زه ریکارډمنټ هرال خټک صاحب چې مونږ چاته یو هغه کس چې تاسو اولنۍ پېژندګلو کوي نو هغه به ستاسو پېژندګلو هرال خټک اصل خو ستاسو دوه جهتونه دي نثر دی شاعري ده خو هغه به څه وایي چې هرال خټک ابتدا د شاعرۍ نه کړې او که نه نثر نه ما شاعرۍ نه کړې ده ها تاسو ما شاعرۍ نه کړې البته ورسره اوس خو څه په مسلمان نه لیکلی که زمانې کې ما نثر ډېر لیکو او ما ته یاد تاسو خو د شاعرۍ یو مجموعه چاپ شوې ده یو چاپ شوې ها نو د څه وجه ده چې تاسو د 8th کلاس نه غزل لیکلو تاسو شاعري کوله او شعري مجموعه چې د 13 کال یا دې نه مخکې او بس یو خو نه خبره دې نه مخکې تاسو به طور نثر نگار یو پہچان جوړ کړو تاسو ما موډ نه جوړېدو بس چا کول نه چې مو به شي دا انتخاب دی انتخاب ورته ویل شو انتخاب ورته ویل دا بالکل ابتدا دی کې د نهم جومات غزل هم شته د لسم جومات هم شته خو الحمدلله هغه نهم جومات کې چې ما کوم غزل لیکلی دی هغه په خان خټک صاحب په اردو کې ترجمه کړې ده او پښتو په ټاپ غزلو کې چاودلې ده تاسو ته د پیغله څه ذهن ته درغلل چې دا نه پیغله شروع کړه پیغله ما ته پریشان صاحب راکړو کله چې پریشان صاحب د اکیډمي ادبیات چارو چیرمن و جی سر نو هغه ما ته 2-3 پروجیکټونه راکړي هغه ډېر مهربان و ما ته دوی ته ما کشر ډورې بالکل پریشان خټک پریشان صاحب او ما داسې کارونه به کول چې دا د خپل ایج د مخکې روان دی دا کوم مشهور لطیفه چې ده که نه تاسو د هغه لطیفه ما تاسو ته ویل چې تاسو ډېره مشهوره لطیفه ده پریشان صاحب راغله دې لطیفې لپاره زه بیا ما ته سهار کې زه ورغلم نو شهجان صاحب ما راغوښتو دغه رابطون کلي نه راوښتو هغه ته پروګرام نو داسې موږ سره مشوره کوه لږ ګزاره کوه لږ مشوره کوه هغې کې ما ته څه خبرې وکړې چې هغه شاید په ده ښه ونه لګېدی نو لږ موږ سره مشوره کوه هغه پروګرام و
رحمان پریشان دی ډېر لطیفې وکړې هر ځای چې موږ یې شوي شوي یو لطیفه کوم وړاندې خو دا مشهور لطیفه خو دا خو زما د عام ده چې د هغې د پریشان صاحب ما سټیج کټر کوو مولانا عبدالباقي چې هغه و مهمان خصوصي و پریشان صاحب پرې ځای کوو او په انټرکار د پروګرام د کلم کاروان طرف نه د رحمان بابا پروګرامونه وشو کې ډېر شعر کې مقالې کسان راغلي پروګرام شو نو په اخره کې مولانا عبدالباقي صاحب ډېر خوږ سړی و او د خبرو بادشاه و په اردو په پښتو کې یعنې کوهستان علاقې و ډېر غټ سرمایه‌داره و ډېر ښه سړی و نو هغه چې راغی چې بیا یو طرف ته یو خټک حیران ناست دی پر خټک ما سره یې پیدا شوه چې زه نادان پکې نه شم پکې نه پریشان شوم چې راپاس به هغه ورته وایي چې دغه دی مولانا ډېر سجدګۍ سره چې مولانا چې کله د رحمان بابا دور نو خټک خوشحال چې ستاسو دور نو خټک یا حیران یا پریشان دي دې کې د خټکو څه کسور نشته تاسو حیران پریشان دي راځه تاسو مخکې درویشي و درویشۍ نه حیران راغلی نو یا داسې و چې د درویشان پکې دوه ځایه نور پیدا شي درویش منځینې وي درویش منځینې وي مالګو خاص کلي ولا په دې او که نه دې کې زما یو دوه درې خبرې پېټه ده یو ویکي اخبار چاپ کړي و ظفر الاسلام هغې کې ما څو ورځې چاپ شوي درویش منځینې په نوم باندې نو هغه خو داسې کې سړی دا ما ته وویل کنه چې دوه ځایه نور پیدا شو نو ما دا خو بس دا کیسه ګرانه نو د سعدالله خان حیران ما ته پته نه وه حقیقت دا دی البته د پریشان صاحب د دغه ومه انسپایر ومه ما یاد کړه په خټک پریشان کېدی شي خو حیران هم کېدی شي سر تاسو چې سعدالله حیران سره په دې حیران باندې مذاکرات شوي مذاکرات خو داسې وي چې هغه ما ډېر فریکوینټلي ما شاید نه چاپېدل په دې اخبارونو کې په شهباز کې او په دې ځای کې هغه بیا هغه نوټس کې راغی نو هغه ما خلاف مضمون لیکلو حیران ته نامې حیران یو مضمون لیکلو په هغې کې دا ګیله کړې او رسید یې کس یم یا دا یم هغه یم دا خبرې چې زه خو چونکې سکول زمانه وه وایي چې کلام یې د پۍ بوی راځوي کلام یې د پۍ بوی راځوي مطلب ورکوټې یې ماشوم یې ده وایي چې ته تخلص بدل کړه که نه هغه دا خبره مې کړې دلته ایج ډیفرنس شته ډېر مشر و اچھا هغه اوله نه هغه ډېر مشر و هغه ډېر مشر و خو دا اوس چې کوم خو الله دې جنتونو ته نصیب کړي خو په دې اوس دور کې خو موږ سره یو بل یوسف حیران صاحب د دې یو خو نه ده یار نو حیران صاحب نه زه د اوس یوسف حیران صاحب خبره کوم چې یوسف حیران صاحب سره هغه سره خو ستاسو په دې باندې مذاکره شوې وه د یوسف حیران صاحب باره کې تاسو څه خیال یوسف حیران صاحب چې زه اول ما ته دومره خبر نه وم دلته کې بچی راغی ما سره یونیورسټي کې سټوډنټ و ویې زه د یوسف حیران بچی زه ورته حیران شوم بل کې حیران بدل پیدا شو که نه چې زه د یوسف حیران بچی وم کتابونه چاپ کړي دا حقیقت دا دی چې ما بل سره که سړی کټ شوی وه نو زه خبر نه وم چې دغه شعر چې ما ولوستی حیران اوس به د زاهد د ایمان پته لګي ریز ورته جوړه نه کتا کړه د حرم په لاره دا موسیقۍ سره چې ما واورېدو بختیار صاحب د حیران خټک صاحب چې دی حیران ډېر زیات دي حیران خټک صاحب دا صرف نه دی چې دا د دوی باندې ماشاءالله په کرک مې اردو زبانو ادب یو اردو کې فیل شوی دی هغو کې دوی ښه برخه ده جنوبي اضلاع اردو زبانو اردو ادب دا د ډاکټر اجمل بصر صاحب مقاله ده هغو کې هم د دوی پیړندګلو او د دوی کار باندې دغه شته په تراجم باندې کار شوی دی قسمت الله خټک زموږ ملګری دی د کرک مې اردو تراجم هغې کې د دوی ناول دوشیزه په نوم باندې چې کوم ټرانسلیټ شوی دی هغې کې شته د بېنظیر ومن یونیورسټي نه د دوی په ناول باندې بي ایس مقاله لیکلی شوې او داسې د دوی کار خو دومره دی چې په دې باندې پی ایچ ډي هم کېدی شي که نه نو بس زه په دې خوشحاله یم چې کله چې یو تخلیقکار علمي دغه ته راشي انسټیټیوشنز ته راشي نو بس دلته بیا د دې کار ځکه چې یو خو په دې باندې تنقید هم مخې ته راشي او یو علمي سطح باندې هغه کار وشي یو خو زموږ روایتي ټولنې دي که نه یو زموږ روایتي کار دی شکر جان صاحب
خو د دوی چې کوم کار او زیار دی لکه اوس دا یوسف حیران صاحب چې دی د دوی په شخصیت او د دوی په فن باندې کتاب چې دی چاپ کوي بلکې دلته مسوده پرته هم ده نو زما خیال دا دی چې دا به راتلونکي وخت کې د ریسرچ کار کوونکو دپاره ډېره کېږي. حیران خټک صاحب ما د شاعرۍ تاسو ذکر وکړو، ما تاسو هم ځکه تپوس وکړو د شاعرۍ کې یو خو زموږ هغه کلاسیکي شاعري ده او بل دا دی چې د اردو یا د پښتو یا د کومې ژبې چې شاعري ده او خاص کر د پښتو شاعري چې ده دا زموږ د بیلډ چې کوم حالات دي دې سره د دې نظم او غزل ترکیب وکړه. اوس د جدت په نوم باندې داسې شاعري هم وړاندې ته راځي چې ځینې څیزونه دا دي چې هغه د شاعرۍ مزاج نه برداشت کوي. نو تاسو په دې خیال سره څه تاسو په نظر کې غزل څه شی دی؟ غزل چې دی که نه یو غزل هغه چې کومه دی روایتي بنا یې وګورئ که نه د کاڼي پرېښول کې ورته وته خو د اردو استاد دی دوی چې عورت سے باتیں کرنا ښځې سره خبرې کوه نو ښځې سره چې خبرې کوي ډېر په اودس کې به اوسئ ښځې سره خبرې کوي که نه په اودس کې به اوسئ ډېر په ادب سره به خبره کوي احترام سره به خبره کوي دا تعریف یې ډېر زبردست شوی دی د په هغې پر وړاندې وګورو که نه نو د غزل مزاج ډېر نازک دی ډېر نازک مزاج دی. نظم کې دا ګنجایشونه شته دغه چې کوم زمونږ روزمره الفاظ دي انسټرومنټس دي نور د څیزونه دي هغه پکې استعمالېدی شي خو غزل کې داسې یو زه به نشي استعمالولی چې چا استعمال کړي دي هغه یو ټکي وي هغه پکې راوځي په غزل کې غزل یې نه دی غزل مزاج یې نه کړی مونږ کوشش لکه څرنګه چې په غزل کې بیت الغزل وي یو شعر پکې چې دا بیت الغزل ده نو داسې هغه ټکی چې د هغه بیا هغه یو ټکی چې ټول غزل چې دا هغه د غزل ټکی نه وي غزل اوس خلک کوشش کوي ډېر درانه درانه ځینې یو کسان دي هغه خو ډېر مزدار استعمال حقیقت خو دا دی ته میسج باندې یو کس راغی خو اکثر کسان چې دي ګوره دا دی الفاظو یو بله خبره دا یو د دې یو آرټیفیشل استعمال وي چې ته ووایې چې دا د یو منصوبې ته احتیاط راولي یو بېسخته دی یو بېسخته دی بېسخته داسې استعمال چې هغه نه او دا آرټیفیشل چې راشي دا راکمېږي نو دا زیاته دا د غزل سره زیاته سر خبرې خو ډېرې دي خو مو چې اوس اخر کې یو کلام ورته پېښ کړي نو بس بیا چې دا هغې نه ورشي کې دا خبره کېږي چې د شاعر او ادیب په معاشرې کې څه مقام دی یا د دې په ارتقا کې یا د دې په اصلاح کې یا د دې په جوړښت کې یا د دې په شعور کې په عقل کې په فهم کې د شاعر او د ادیب کردار څه دی او یو شاعر یا ادیب څنګه داسې جوړېدلی شي چې په معاشرې کې خپل کردار ادا کړي دا دې باره کې د ادیب په ځای معاشرې د هرې معاشرې حساس انسان وي هغه چې په خپل چاپېټل کې څه ویني نو هغه هغې نه انسپایر کېږي هغې نه هغه الهام اخلي هغه دا دوه نظریې دي ادب برای ادب او دا ادب برای زندگی برای خبرې دي که نه خو زما خیال دا ادب برای ادب چې دی دلته یو ذهني عیاشي خو ویلی شي خو دا تا ته سر مقصدیت نه در په ګوته کوي که نه نو شاعر خو یا ته په خپلې که نور د دغه ووایه پوره اصل یې متاثر کړی دی علامه اقبال چې د شاعر و که نه حالانکې ځان ته خو هغه شاعر نه وایي که نه نغمه کجا عمر کجا سازی سوغل پهاده ایسته دغسې دغه چې دی خوشحال خان خټک دی رحمان بابا دی په خپل اصل باندې د دې پوره اثرات دي نو هغه یو زنده یو ژوندی او حساس انسان وي او هغې ته الله تعالی د دو عمومي خلکو په نسبت چې دي هغې ته ویژن ورکړی هغه څه ویني چې عام خلک یې نه ویني نه نو د هغې په رڼا کې هغه د خپلې معاشرې نمایندګي کوي نو ته ټول ښکاري که نه اقبال وګوره هغه څومره خبرې کړې دي مې حیرت هوں کہ دنیا داسې او دغه وګوره یار دا چې د کوم ځای ته دنیا راځله ولا مخکې روان ده اخر د پي ټي صاحب زه روان وم خپله سره ټپ لګوم موضوعات ورکوم مې دا ما ته وایي تاسو خیال مې ته څه شی پنځه مشین یم که نه زما څه وجود نشته نو دا خو روانه چې کوم ځای ته په دنیا روانه نو شاعر ډایورټ کوي که چې کوم داسې شاعر وي که نه چې د هغه خپله څه نظریه وي خپل فکر وي
نو هغه خپل فکر خپل نظریات نه خپل اصل ډېر متاثر کوي او ډېر فالوورز بیا هغه پیدا کوي. ها سر بس اخیری تاسو مې کولو دا یو خو تاسو اوریجن چې دی بالکل چې بنیادی وطن دی هغه علاقه دا کرک دی او بیا تاسو په بنو کې پاتې شوي نو یقینا خبره دا ده چې تاسو به د بنو یا د کرک یا کېدای شي د جنوبي اضلاع باندې ستاسو په ادب باندې تاسو به نظر وي نو تاسو څه وینئ دې وخت کې په کرک کې یا په بنو کې یا په جنوبي اضلاع کې چې د ادب چې کوم کار روان دی کار ادب دی پښتو ادب حوالې سره نورو ژبو حوالو سره څه روان دي او تاسو په څه نظر دی تاسو ماضي تاسو خو هغه عهد ته تعلق لرئ چې تاسو پریشان خټک سره پاتې شوي پردل خان خټک سره تاسو ناستې کړې دي تاسو رفیقي صاحب سره هم کېدئ او تاسو په کیپیټل کې تاسو د دې ځای نه باندې لوړ او ژور نظر لرئ نو د دې حوالې په رڼا کې چې تاسو په چې کوم پاسټ و ماضي وه یا تیر شوی وخت و یا نن وخت دی نو الحمدلله ډېر برمختګ شوی دی او لګیا دی که نه په جنوبي اضلاع کې بالخصوص بنو کې لکي مروت کې څو پورې چې د کرک صورتحال نه زیات نه مطمئن دی حقیقت خو دا دی دا څو ذکر ما کړی دی او خلکو سره مې کړی مخالفت یې کړی دومره غټه ضلع هغه ضلع چې دغه غر خټک بواړه شاعران چې خدای خان ویل دي که نه هلته کې یو اکټ تنظیم نشته فعال تنظیم نشته وایي په بنو کې دومره غټ تنظیمونه دي زه چې کله هم شاعري کوم بنو کې دوه تنظیمونه یو تنقیدي ټولنه وه یو ادبي ټولنه وه تنقیدي ټولنه کې دغه او خټک او ابراهیم وجود دا خلکو دې جوړه کړې وه او ادبي ټولنه چې واګې ته کولاچي صاحب وو خو بیا هغه اوس په ډېره کمزورې نه دې طرف ته لاړې که نه نو اوس بنو کې ډېر زیاتې تنظیمونه دي مطلب دا چې انګین چې زه اوس ته ووایم او ډېر اکټیو دي دوی په همدا ته کې کتاب وخت کتلې کې لیکچري غونډې نه کوي لیکچري غونډې کوي دا کسان چې نوي کسان دي موضوعاتو باندې هغه خالي غزل نه کوي دا شکر جان صاحب نه دغه شی لکي مروت کې چې دی هغې کې دا د مروت ادبي جرګه او دا هلته کې تنظیمونه ډېر دي هغلته شاعران هم ډېر ښه شاعران دي په بلو کې هم ډېر ښه شاعران دي په پیړه کې هم ښه شاعران دي چې انډیویجول چې دي تقریبا جی سر روزانه الحمدلله کله یو شي کله دوه شي کله درې شي ماشاءالله کله پکې هغه ځکه چې امبولانس مې کتل نو په 2009 کې ما 317 رقم لیکي شاباس ډېر زیات ځکه چې بل دا لیکار مې نه پس دا شروع شوی هغې نه مخکې اوس ته لیا یې که نه لس اته کاله ما شاعري زده کړې ارشاد چې په چا باد شول زندانونه څوک تر داره لاړل په چا باد شو په چا باد شول زندانونه څوک تر داره لاړل ستا په چکر کې ستا میت په هره لاره لاړل بس پهلې زما د کلي خلکو په قسمت کې نشته پهلې زما د کلي خلکو په قسمت کې نشته بني څو زره تر کوره د بهاره لاړل پهلې زما د کلي خلکو په قسمت کې نشته بني څو زره تر کوره د بهاره لاړل او جنس د وفا وختونه کېږي چې دا یاد دې دلته جنس د وفا وختونه کېږي چې دا یاد دې دلته یاران مې هسې په لټون کې تر بازاره او شی ده چې چاته دې پورته کړو نقاب له مخکې دندې ورکړو چاته دې پورته کړو نقاب له مخکې دندې ورکړو څوک دې د چل نه ډکې سترګې دندګاره مهرباني او موږ دا دی چې حیرانه نن زه د خیرت له پولې پورې وتم خیرت له پولې پورې وتم حیرانه نن زه د خیرت له پولې پورې وتم نن مې لاسونه خپل ګریوان ته بې اختیاره مهرباني یو سر بل یو بل جی جی ذکر د وفا چې څوک کوي ذکر د وفا چې څوک کوي لاندې بهر ده زه به در یاد شم ذکر د وفا چې څوک کوي زه به در یاد شم او څوک مو خپل ویم چې یادوي زه به در یاد زه به در یاد شم او سترګې به د ډکې کوي منظر د آخري ماښام شعر ووایه سترګې به د ډکې کوي منظر د آخري ماښام کډې مسافر چې باروي
زبردریات شما سترګې به د ډکې کړي دا ردیف نه ده دا بالکل پکې ودرېږي چې بس دا مو وایي چې راځي ته ردیف ښه ده ردیفي ده زه به دریاب شم ته وایې چې لنډ بیا د ختم شو ردیف روشي غنیت وایي چې دغه دی او دې شی ده چې کله چې په سره غرما یوازې دشت کې پاتې شي کله چې په سره غرما یوازې دشت کې پاتې شي شپې دې چې سره ځمکه سوځوي زبردریات زبردریات ډېر مهرباني وایي چې دا شعر کله د سینس ته وکړه راغلی اچھا نه 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 پاسنجر کوا لمس زما د شونډو به په خپل رخسار محسوس کړي ګل لمس زما زما د د شونډو شونډو په خپل رخسار محسوس کړي ګل دوه به یې چې یو بل ښکلوي ډېر ښه ډېر ښه لمس زما د شونډو به په خپل رخسار محسوس کړي ګل دوه به یې چې یو بل ښکلوي زبردریات شما ډېر ښه ډېر وایي چې ډېر به د هرات د ډکې غېږې به ارمان وکړي ګل وخت چې په تا کاڼي وروي زه به دریاب دا سر مکتب د سره مکتب دی بیا ویا مکتب ډېر به د حیران د ډکې غېږې ارمان وکړي ګل اچھا ډېر وخت چې په تا کاڼي وروي زبردریات ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه سر ډېره مهرباني ډېره شکریه بند کم یو مې دا حیران خټک صاحب سره حقیقت دا دی چې نشستونه پکار دي خو بس وخت هم لنډ تنګ دی موږ پېښور ته واپسیم کوو نو ستا نوم څه دی عبدالله ډېر کمال وکړو چې زمونږ دا ټول مجلس چې د دې کریډټ دا وړوکي عبدالله ته ځي چې کیمرې شاته ولاړ دی او د شکر جان افیشل دی پیج ته په یوټیوب باندې چې موجود دی نو موږ ډېره شکریه ادا کوو سره ستاسو ډېره ستاسو د ګپ شپ نه ستاسو د خدای دې وکړي چې دا کتاب زر چاپ شي تاسو ډېره مهرباني بختیار صاحب هم ویم خواهش و چې تاسو سره ملاقات وشي شکر جان صاحب خو داسې دی زموږ ډېر خوږ ملګری خوږ انسان خوږ شاعر ډېره مهرباني ډېره شکریه اللوره د بیټونه نه کله کله هغه ښکاره شي او دا برام خیل سے هغه لواغره د بي کاروانو هغه کې ډېر ښه کسانو غرقاب صاحب دا امان الله صاحب صدر یا شادان صاحب خو هغه هم اوس ډېر ټایم شو انفرادي چار ټول کوي خو هغه اجتماعي چار بل دا چې سره تاسو په نظر کې دا خبره نشته چې د موږ ټولنې چې دا لږ په جدي خطوطو باندې دا شي لکه څرنګه تاسو چې لیکچر باندې واسطېږي تنقیدي نشست شروع شي تنقیدي نشستونه شروع شي او سره داسې لیکچرو اهتمام وشي نو وخت سره چې موډیفیکیشن دا شروع شوی ده دا شروع شوی ده لرنینګ طرف ته کنه موږ ته شي مشکل چې کومه راغلی کنه دا تنقید لبلو ما دې کې نه ځکه کړی دا دې ویګلی زمانه د بدمختګ یا ځل ښکاره کېدل په کم عمر کې هغې کې د بل تنقیدي نه غټ راسي زه په زما خټک صاحب زما استاد و هغه د بیسیک باندې زه ډېر په اتم نهم کې پوه کړی وم چې ډېر خلک اوس پرې نه دي پوه باندې په هغې څیزونو باندې زه پوه یم خو تنقیدي ټولنه باقاعده نشستونه کېدل چې هغه موضوعي ته د هغې کتاب چاپ کړی هغه تنقیدي نشستونو یو کتاب چاپ کړی هغه ما څلور ورځې زمانې اسکول د کالي زمانې تاسو تاسو کوم چې تهرکلاچي صاحب خبره تاسو وکړه هغه نو واخستو هغه سره تاسو ملاقاتونه شوي ملاقاتونه شوي دي تهرکلاچي صاحب ډېر ښه سړی و شاعر هم ډېر ښه و خاموش طبقه و شاعر صاحب سره زما یو اختلاف و شاعر صاحب تهرکلاچي صاحب د خدای وکړي ما هغه ته یو څو غزل ورکړل اصلاح لپاره نو هغه به داسې وکړي که نه چې زما مثال به یې کټ کړه خپله مثال به یې په ولیکله خو زه دې سره ما اختلاف و ما یې دا چې ما څه لیکلي په هغې کې ستا وکړه لکه دې سره خو سړي خیال بیخي او که نه ما یې دا خو ستا شاعري ده زما شاعري خو نه ده که نه خو بیا وروسته چې ما وکړه خټک صاحب طاهر کلاچي صاحب بل کابل کلاچي اردو شاعر هم الهامونو په نوم هغه پښتو کتابونه چاپ کړي ډېر ښه شاعر و مخامخ دوکانو سره خو سره لګېدلی نه دا دې هغه ګډه نشیني والا خبره وه
د ډایپوراټي چې اطلاق چې دا ډېر مشهور صوفي و نو هغه چې وفات کېدل نو هغه بېل په راشي بیا